د ټلیفون او کمپیوټر ښیښو ته د ډیر وخت لپاره کتل سترګې ستړي کوي. د یومی ریسټ وسیلې دغه ستړیا له منځه وړي. دغه وسیله د سترګو د پړسوب یا سوځېدو، سوروالي او خارښ د ستونزو د حل لپاره ګرمه یا معتدله هوا انتقالوي. دغه وسیله همدارنګ د مناسب حرارت او لړزو له ترکیب څخه په ګټې اخیستلو کارونکو ته لارښوونه کوي چې د ساه ویستلو مناسبه طریقه تمرین کړي. د سترګو د اوښکو کمیدل او د ډیجیټل وسیلو د استعمال له کبله د سترګو د ستړیا ناروغۍ تر 10 کلونو مخکې یوازې په زړو کسانو کې عمومیت درلود. خو د آیفون، تابلت او نورو ځیرکو وسیلو په عامېدو سره اوس دغه ناروغي حتی 5 او 6 کلنو ماشومانو کې هم لیدل کیږي. که څوک د ورځې له 4 تر 6 ساعتونو پورې له دغه وسیلو سره مصروف وي، د تجربو له مخې ثابته شوې ده چې ښایي د نورو کسانو په پرتله 3 چنده زیات په ژور خفګان اخته شي او یا هم د خوب کیفیت خراب شي. په دې توګه کله چې دغه احصایو ته وګورو نو وینو چې زموږ د ژوند په کیفیت څومره اغیزه کړې او دې ته پام کوو چې څنګه وکولای شو په مسؤلانه توګه له ټکنالوژۍ نه ګټه واخلو چې په موږ باندې برلاسي نشي. موږ سترګو ته د ډیجیټل وسیلو له ضرره باخبره یو او په همدې خاطر مو د هغو یو شمېر نیمګړتیاوو د لرې کولو لپاره اقدام کړی چې دغه وسیلې رامنځته کوي. د هسپانیې د بارسلونا په ښار کې د موبایل ورلد کانګرس په نندارتون کې ډیجیټل ښیښو ته نه کتل ناممکنه دي، ځکه د موبایل ټلیفونونو شرکتونه خپل نوي ټلیفونونه ښایي. په همدې خاطر دغه شرکت تولیداتو غرفې ته لنډې دمې لپاره هغه کسان راتلل چې سترګې ستړي شوي وي. ډیره ښه او آرامونکې ده. ما یې د ګرمولو ځانګړتیا انتخاب کړه. ډیره آرامونکې وه. د یومی ریسټ په نامه د سترګو دغه وسیله به د روانې سوي کال په پای کې د 209 امریکایي ډالرو په بیه بازار ته راووځي. احسان لار یوځای، امریکا غږ، واشنګټن.